لایق صاحب افسانه ده اخبار. نو په دې هیله چې ستاسو خوښه شي پروګرام کې شاملوم افسانه د خپل نوکرۍ آخري سلوټ هم دومره په چستۍ سره وکړو چې هډو د چا یقین نه راتلو چې ګنې د هغه عمر پوره 500 کالو ته رسېدلی دی. هغه د خپل ریټایرمنټ کاغذونه د کرنل صاحب نه په ډېر احترام راواخیستل او چې کله یې په دویم ځل لاس تندي ته پورته کولو نو کرنل صاحب ته یې په ژور نظر وکتل او لکه د نور کلبشان یې دا ځل هم داسې مخصوصه کړه لکه چې د هغه په وړاندې د هغه زلمې زوی ارشد ولاړ. صوبیدار نیک عمل خان فوز ته په دې ارمان راغلی و چې هغه به هم یوه ورځ لوی افسر شي، ولې د تعلیم د کمی په وجه ایله د صوبیدارۍ عهدې ته رسېدلی و. خو هغه مایوسه نه و او د خپل ارمان د تکمیل دپاره یې سترګې د خپل زلمي زوی ارشد په لور وې. ارشد اوس د 12 امتحان پاس کړی و. پلار به د شپې تر ناوخته پورې زوی ته د خپلې نوکرۍ د زمانې کیسې کولې او زلمي ارشد ته به یې ویل سي زه د هغه ورځې په ارمان یم چې تا د فوز د یو لوی افسر په وردۍ کې ووینم. هغه ته د پلار د جذباتو علم و، ځکه نو د ISSB د امتحان دپاره یې ټول ضروري کتابونه را جمع کړل. او بیا هغه ورځ هم راغله چې د ارشد د کمیشن په لومبني ټیسټ کې د پاس کېدو نه پس کوواټ ته د ISSB دپاره لاړو او د مقابلې په دغه منډه کې د خپلو ملګرو نه په هر قدم وړاندې لاړو. د څو ورځو د امتحان نه پس چې هغه کور ته واپس راتلو نو په مخ یقین او اعتماد دواړو چورلکونه خوړل. د ارشد په لیدو د صوبیدار نیک عمل خان زړه د خوشحالۍ نه بې اختیاره ودانګل او د زوی نه د سا اورېدو نه وړاندې په درز سلوټ وکړو. ارشد د خندا شین شو او پلار ته یې بې اختیاره ورته غاړه وتو او بیا د شپې تر ناوخته پورې ارشد خپلې مور، خپل پلار او ماشومې خور ته د ISSB د ټرینینګ کیسې کولې او هغوی ټول ورته غوږ وو. د رزلټ د انتظار دغه څو ورځې ډېرې ګرانې وې. مور یې په نفلونو او دعاګانو نه ستړې کېده. ماشومې خور یې خپلې جوړه جامې او 10 روژې منلې وې او پلار یې وړاندې نه د خیرات دپاره د ګوندل نه میخه راوستې وه. ارشد ته د ټول کور د دې ناقرارۍ او انتظار احساس و، ځکه نو د پلار په مشوره د رزلټ د پوښتنې دپاره کوواټ ته روان شو. هغه د خیالونو او فکرونو لوی سیلاب په مخه کړی و. هغه په فلاینګ کوچ کې د ناستو کسانو په خبره نه پوهېدو. هغه داسې محسوسوله لکه چې دا د هغه ماتخت سپایان دي. په زړه زړه کې هغوی ته د چپ کې ناستو حکمونه ورکول. په فلاینګ کوچ کې غږېدونکې موسیقي د هغه په ذهن کې داسې الول کېده لکه چې دا هغه ته فوزي بین غږېږي. د سړک په خواخوا ولاړې ونې هغه ته د سلامۍ په غرض ولاړ کسان ښکارېدل. فلاینګ کوچ لکه د سیلې روان و او چې کله یې د یو ټرک نه لار اخیستنه و مخامخ ولا بس راغی. خلکو یو جړک واورېد او بیا نه د چا د ژړا آواز راغی او نه د چا سلګۍ واورېدې شوې. په فلاینګ کوچ د چا د ګاډي ګمان نه راتلو او په حادثه کې په مړو کسانو د بني ادمو یقین نه شو کېدی. په سوونو خلک راتلل، ورېدل، ورخطا کېدل، توبې یې ویستلې او په مخه تلل. بیا سبا له د اخبار په لومړۍ صفحه د دې حادثې خبر په لویو کرښو کې چاپ شوی و. د اخبار په دویمه صفحه په ISSB کې د کامیابو کسانو نومونه چاپ شوي وو چې پکې د ارشد نوم هم و. او د اخبار د 3مې صفحې په آخري برخه کې په وینو لړلې یو مسخ شوی تصویر چاپ شوی و چې لاندې ورته لیکلي وو: د فلاینګ کوچ په حادثه کې مړ شوی هغه بدقسمته زلمي چې لا تر اوسه یې د وارثانو پته ونه لګېده. کږه وږه کرښه د شګو په سر وخته لا جوړ نه وم چې وړاندې کړمه.